واه په زړه پورې او تازه خبر د افغانستان د 19 کلنو کم عمره لوبغاړي د چا سره ولیدل او څه مشورې ترېنه واخیستلې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي د اسیا جام لپاره چمتووالی نیسي. کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په پلازمینې کولمبو کې له 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبغاړیو د اسیا جام سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت دي. له دغه بورډه په خپرو شویو معلوماتو کې زیاته شوې دوی د درېیمې ورځې لپاره هم تمرینات وکړل چې د افغان لوبډلې د روزونکیو په غوښتنه د تمریناتو په جریان کې د سویلي افریقا پخوانی مشهور لوبغاړی جون ټي هوډز هم د لوبغاړو لیدلو ته ورغلی و. سرچینې زیاتوي جون ډي هوډز د غوره توپ نیونې په اړه له افغان لوبغاړیو سره خپلې تجربې او مشورې شریکې کړې. دا سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 15 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې په 14مه پای ته رسیږي او لومړۍ لوبه به د هندوستان او کویټ لوبډلو ترمنځ وي. نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې د جون ټي هوډز کومه مشوره لوبغاړو ته ورکړې؟ آیا دوی به پې عمل وکړي او که نه لوبې به وګټي او که نه د ملي لوبغاړو څخه ښه لوبه وکړي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.